د جناب محترم صدر مجلس پیر طریقت و رهبر شریعت منبع الفیوز والبرکات شیخ المشایخ ولی کامل و مکمل حضرت وزیر سے مبارک دامت برکاتهم العالیہ او د دې مجلس کلا او زینت پیر طریقت و رهبر شریعت منبع الفیوز والبرکات جناب فیضانی سے مبارک او مجلس کے ناس نور طول د قدر والمعزز او مکرم علماء کرام مشایخ عظام د لرې او نږدې نه راغلي بهترین او قدرمن میلمانه د دې پرفیض او بابرکته مجلس ګډونوال بالخصوص د دغه بهترین مجلس د بهترین ناظم صاحب حضرت صاحبزادہ مولانا و مولوی محمود سے مبارک په اجازت باندې غواړم د ثواب د حاصلولو په نیت یو څو مختصر خبرې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کم رب کریم دې اولا ما ته ور باندې د صحیح وینا او د عمل کولو توفیق راکړي او ثانیاً د الله تعالی تاسو ته د اورېدلو او د عمل کولو توفیق درکړي. معزز سامعینو د مجلس نسبت او تعلق مو د امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته د تشریف آوری د خوشحالی د اظهار سره دی. زمان وړاندې حضرت مفتی سے محترم تاسې دوستانو ته د میلاد شریف د مناولو ذکر وکړ. څوک یې مناووي او څوک یې نه مناوي. معزز سامعینو اساس او بنیاد دا دی چې د دغسې مجلسونو د جوړولو تعلق دا د زړه د محبت سره دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. بله ورځ یو عربي عالم و یوه جمله په خپل پیج کې لیکلې وه ومې کته ډېره زیاته مې خوښه شوه او ډېر سوچ مې پکې وکړه. د مبارک لیکلي وه الاحتفال بمولد النبي صلی الله علیه وسلم يحتاج الى قلب صحيح لا الى دلیل صحیح. خلاصه دا وه وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته په تشریف آورۍ باندې خوشحالي یا محافل جوړول او په هغې کې د خوشحالۍ اظهار دا وی صحیح دلیل ته ضرورت نه لري بلکې دا خبره وی صحیح زړه ته ضرورت لري. د چا چې زړه درست وي او صاحب د قلب سلیم وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت او مینه په زړه کې پرته وي نو په هغې انسان دغسې محافل ډېر ښه لګېږي. ولی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت د علاماتو نه یوه علامه علماء کرام لیکي چې د محبت نښه او علامه دا ده من احب شیئا اکثر ذکره. کوم یو انسان چې د یو شي سره محبت کوي نو د محبت نښه دا ده دی به هغه خپل محبوب ډېر ډېر یادوي. که دا محبت د یو چا د دنیا سره وي که ته د هغه په مجلس کې کښېنې د هغه په مجلس کې به د دنیا ذکر ډېر وي. که د چا محبت د مور او پلار سره ډېر وي هغه به په خپل مجلس کې د مور او پلار ذکر ډېر کوي او که د چا محبت
د خپل خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر وي هغه به په خپلو مجالسو کې د امام الانبیا محمد عربي صلی الله علیه وسلم ذکر کوي لہذا ذکر د نبی علیہ السلام او یاد د نبی علیہ السلام دا د محبوب د محبت د علاماتونه و علامه ده او محبت د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ډیرو دلایلو ته ضرورت نه لري درته مې وویل چې محبت د نبی علیہ السلام پاک زړه ته ضرورت لري معزز سامعینو ممکن دا خبر دلته ما کړي وي تاسو دې خبرې ته لږ سوچ وکئ محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیرو دلایلو ته ضرورت نه لري نمونه یې څه شی ده ای دوستانو د دې علماء کرامو د خولې نه موږ او تاسو اورو علامه نووي رحمت الله علیه په شرح د مسلم کې لیکلي نور علماء کرامو هم لیکلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شمایلو کې او د هغه مبارک په فضایلو کې احادیثو کې دا راځي امام نووي خلاصه ذکر کوي وقد شرب بوله ودمه صلی الله علیه وسلم گرچه دا خبر به د ځینو خلکو په خاطرو درنده تمامه شي خو چونکې تعلق د محبت سره دی او په دې اساس یې درته وایم امام نووي رحمت الله علیه لیکي صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجود مبارک وینه څکلې ده صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بول څکلي دي ستا طبیعت به یې نه مني خو معزز سامعینو نمونه واوره محبوب عربي د خپل وجود مبارک نه وینه وایستله صحابي مبارک ته ورکوي ای صحابي لاړ شه محفوظ ځای کې زما د وجود دا وینه واچوه صحابي مبارک د محبوب د څنګ نه بیرون وځي لږ یو څو قدمه یې مزل وکړه فکر کوي د ځان سره چې د نبی علیہ السلام د وجود مبارک وینه چیرته واچوم یو ځای ګوري بل ځای ګوري بل ځای ګوري آخر تسلی نه کیږي په کوم لوښي کې چې د نبی علیہ السلام د وجود مبارک وینه پرته وه صحابي مبارک په سر راواړوله ویسکله ځان سره وایي زما د وجود نه ډیر محفوظ ځای به د دې دپاره نه وي واپس د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته راځي محبوب عربي د علم نه قربان شم ورته وایي ای صحابي وینه دې څه کړه وایي د الله نبي په محفوظ ځای کې مې وساتله نبي علیہ السلام ورته وایي داسې ښکاري چې څکلې دی ده دی مبارک ورته وایي نعم نبي علیہ السلام ورته وایي ای صحابي پام کوه آینده دپاره د چا سره پهلواني ونه کې چاته په غېږه باندې ور نشي ته اوس هغه زوړ کس نه یې چې کوم د دې وینې د څکلو نه مخکې وې اوس ستا د وجود سره د محمد عربي صلی الله علیه وسلم د وجود وینه یو ځای شوې ده چاته په غېږ ور نشي تکلیف به ورسئ معزز سامعینو فکر کوئ وینه څکل د یو چا دا تقاضا د محبت او د مینې ده خو څوک به ووایي چې د دغې محبت دپاره د صحابي مبارک سره یو دلیل موجود وه ولې دې صحابي مبارک ته نبي علیہ السلام ویلي چې دا زما وینه ته وڅکه امر ورته نبي علیہ السلام کړی یا دې صحابي مبارک کومه بله نمونه د صحابه کرامو په مجلس کو په سترګو لیدلې وه نه نه یې د دې نه مخکې د وینې د څکلو نمونه لیدلې وه نه ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینې په څکلو باندې امر کړی په باب د محبتو او د محبت په باب کې توسع وي د مینې کارونه دا دلایلو ته ضرورت نه لري یو نمونه درته بله ووایم موږ تاسو د علماو د خولې نه اورو محدثینو لیکلي د احد په میدان کې د محمد عربي صلی الله علیه وسلم غاښ مبارک زخمی شه د نبی علیہ السلام یو محب امتی دی چې صحابي نو خو په دور د محبوب کې موجود و علماء په مناقبو کتابونه لګی صاحب د مشکات د ده په منقبت باب لګولی هغه کس څوک و اویس قرني رحمت الله تعالی علیه و دا تابعي و د رسول الله مبارک صحابي نه و یمن کې اوسېده محبوب چې کله وفات کېده د دومره د لوی شان خاوند و عمر رضی الله تعالی عنه ته نبی علیہ السلام وصیت کوي ای عمره
خپله جبه مبارکه ورته ورکوي دا زما جبه به اویس قرني رحمت الله علیه ته ورکې او زما د امت دپاره به د مغفرت سوال ترېنه وکې هغه اویس قرني چې علما یې په مناقبو بابونه لګوئ یمن کې خبر شه چې د احد په میدان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښ مبارک شهید شوی مورخینو لیکلي مبارک د خپلې خولې یو غاښ راوباسه ځان سره فکر کوي چې د نبی علیه السلام په خولې مبارکه کې به پوره غاښونه نه وي وایسه ته څه رقم محب یې چې ستا په خوله کې به غاښونه مکمل وي او ته به په ډکه جامه باندې خوراک کوي یو غاښ راباسې ځان سره فکر کوي ممکن دا ما چې کم غاښ راوایسته دا به د نبی علیه السلام هغه غاښ نه وي چې کم د احد په میدان کې شهید شوی بل غاښ راباسي بیا ځان سره فکر کوي کیدای شي دا د نبی علیه السلام هغه غاښ نه وي بل غاښ راباسي ان تر دې چې مورخینو لیکلي دي 32 غاښه اویس قرني رحمت الله علیه د خپلې خولې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عشق او په محبت او په مینه کې وباسل معزز سامعینو څومره علما کرام چې دي نن چې د اویس قرني فضایل ذکر کوي یو فضیلت دا دی وایي دومره محب انسان و چې د نبی علیه السلام په محبت کې د خولې ټول غاښونه راویستلي وو د خولې ټول غاښونه د اختیار په انداز کې دا ویستل روا نه دي علما کرام لیکي د نبی علیه السلام په مینه کې دومره مستغرق و دومره د استغراق په حالت کې و دومره کامل مجذوب و چې یو غاښ د خولې راباسي خو نن علما په مناقبو کې بیانوي څوک به ووایي چې اویس قرني رحمت الله علیه سره د غاښونو په ویستلو دلیل موجود و یا نبی علیه السلام امت ته دا پیغام پرېښی چې زما امتیانو زما غاښ مبارک په خوله کې نشته تاسې هم غاښونه مه پرېږدئ نه نبی علیه السلام چاته امر نه و کړی د نبی علیه السلام په مخکې هم دا کار چا نه و کړی خو اویس قرني رحمت الله علیه په غیاب کې کوي د خپلې خولې ټول غاښونه باسي څوک پرې رد نه کوي علما دا خبره په صفاتو او مناقبو کې ذکر کوي لامل څه شی دی باب د محبت او د مینې دی او د محبت د ځینو کړنو دپاره خلک دلایل نه غواړي یو نمونه به بله درته ووایم روایت د بخاري دی مسعود ثقفي چې کله دی راغی مکیوالو راولیږه چې لاړ شه د نبی علیه السلام او د هغه د ملګرو احوال وګوره دی چې کله راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمرې نه حصار کړی شوی د حدیبیې په میدان کې موجود دی مسعود ثقفي راغی د نبی علیه السلام ملګري ساري چې دا د نبی علیه السلام ملګري څنګه دي د محبوب د ملګرو کړنه یې ولیدله واپس مکې مکرمې ته لاړ مکیوالو ته یو پیغام وړي وایي ای مکیوالو په الله قسم وایي زه ډېرو وفدونو کې تللی یم د کسرا دربار ته تللی یم د قیصر دربار ته تللی یم د دنیا لوی لوی بادشاهان مې لیدلي دي لوی لوی خلک مې لیدلي دي والله ما رأیت احدا یحبه احدنا وایي په الله قسم ما داسې یو تن نه دی لیدلی چې د هغه سره د یو تن محبت کوي که حب اصحاب محمدا لکه څنګه محبت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري د نبی علیه السلام سره کوي خلاصه دا ده وایي د نبی علیه السلام د ملګرو په شان محبت د یو بادشاه په دربار کې هم ما نه دی لیدلی وایي نمونه د محبت څه شی وه سره کم محبت ورسره ملګرو کو مسعود ثقفي وایي محبوب ته داسې عجیبه محبین او ملګري رب کریم ورکړي وایي په الله قسم چې کله به نبی علیه السلام اودس کو وایي دا ملګري به ورسره داسې قطار ولاړو کادو یقتتلون علی وضوئه قریبه وه چې دوی یو بل وژلي وای د ډېر ازدحام د وجې نه په هغه سوایي اوبو باندې چې کم د نبی علیه السلام د اندامونو نه پرېوتلې نبی علیہ السلام او دس کو صحابه کرام ولاړو قطار قطار دا کمی اوبه چې به د وجود مبارک نه سوا کېدې سره د دې چې اوبه مستعملې دي خو مستعملې شوي د چا په تنې دي د محمد عربي صلی الله علیه وسلم په وجود صحابه به لپې نیولې وي اوبه به لاندې مځکې ته نه پرېښودلې مورخینو دام لیکلي وایي که یو تن ته به د دغې اوبو نه بې ذات لوندوالی راورسېده خو فبها او که بې ذات لوندوالی به ورته راونه رسېده
اخذ من بلل ید صاحبه وې د بل ملګري لاس بلوندو د به دا لاس اوږد کو هغه د ملګري په لامده لاس باندې به دا خپل لاس راکش که بیا به هغه اوبه په خپلو مخونو او په خپلو تنو پورې سولولې و یوه عجیبه خو دا وه او دویم نښه ورته دا ذکر کوي وایي کله چې به نبي علیه السلام امر وکړه صحابه کرامو به منډې وهلې د یو بل نه به مخکې کېدل یو به ویل چې د نبي علیه السلام دا امر زه پوره کم بل به ویل چې د نبي علیه السلام دا امر زه پوره کم دویمه نښه ورته دا وایي او یو روایت کې دا هم راځي ورته وایي والله ما تنخم رسول الله نخامة الا وقعت في کف احد منهم وایي د الله په ذات قسم وایي محبوب کله خراش کې نه دی تو کلی یو ګوره لعاب دی چې کومې د خولې نه راوځي یو خراش کې دی د پوزو نه راوځي د حلق سره تعلق وي وایي د منګ او تاسو د عامو انسانانو د دغسې قسمه اوبونه چې د هغې د وجود نه راوځي خلک کرکه او نفرت کوي خو د صحابو محبت ته ګوره وایي په الله قسم چې نبي علیه السلام به کله هم خراش کوي توکه د نبي علیه السلام خراش کوي په ځمکه نه دی پرېوتی الا وقعت فی کف احد منهم دا به د صحابه کرامو په لاسونو کې پرېوته او حدیث د بخاري دی بیا به څه چل کو ورباندې وایي صحابه کرامو به خراش کې د نبي علیه السلام راواخست او دا به په خپل وجود باندې سولوه دا به په خپلو مخونو باندې سولو معزز سامعینو هېڅوک به دا ثابته نه کړي چې نبي علیه السلام صحابه کرامو ته ویلي چې ای صحابو دا زما د وجود نه د اودس چې کومې سوایي اوبه پرېوځي ګورې پام کوئ دا چېرته په ځمکه پرې نه وځي نبي علیه السلام صحابو ته امر نه دی کړی او نه دا تعلیم نبی علیه السلام صحابه کرامو ته ورکړی او نه په دې باندې کوم دلیل د صحابه کرامو سره و خو چونکې باب د محبت و باب د مینې وه صحابه کرام د نبی علیه السلام د اودس سوایي اوبه مځکې ته نه پرېږدي محبوب رد نه کوي ورباندې د نبی علیه السلام خراش کې ځمکې ته نه پرېږدي محبوب رد نه کوي ورباندې ځکه باب د محبت دی نو درته مې وویل چې محبت او مینه چې صادقه او سالمه مینه وي او موافقه د نصوصو شرعیه سره وي دا دلایلو ته ضرورت نه لري خلاصه مې د ټولو خبرو دا ده تاسې عوامو وروڼو ته وایم ممکن د چا د خولې نه واورئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د میلاد محافلو ته مزئ یا دغسې محافل جوړول ناروا دي یا ممکن څوک درنه پوښتنه وکړي چې دغسې محافل چې جوړیږي د دې د انعقاد دپاره دلیل څه شی دی نو عوامو وروڼو بس تاسو ته ما دلیل وښوده وایي دا باب د محبت دی او د محبت په باب کې خلک د ډېرو دلایلو پسې نه ګرځېږي موږ چې راغونډ شوي یو الحمدلله د محمد عربي صلی الله علیه وسلم محبت او مینه را باندې باعث ده او امید لرو د رب کریم په درګاه کې چې د دغې محبت په وجه باندې به مو الله تعالی د نبي علیه السلام جوار او همسایتوب نصیب کوي راځم خپلې موضوع ته کم آیت د قرآن عظیم الشان چې ستاسو درانه حضور ته ما عرض که رب کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې فرمایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین مونږ نه دی لېږلی تا لره یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الا رحمة للعالمین مگر ته د عالم دپاره مونږ رحمت لېږلی نبی علیہ السلام ته رب کریم وی ته مونږ د ټول عالم دپاره رحمت لېږلی معزز سامعینو عالم چاته ویلی کیږي او د رحمت معنا څه شی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رب کریم رحمت وی علماء و مفسرین کرامو لیکلی دي چې عالم ما سوى الله تعالی و صفاته د الله تعالی د ذات نه ما سوا او د رب کریم د صفاتو نه ما سوا چې کوم څه دي نو هغې ته عالم ویلی کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رب کریم وی ته ما دې ټول عالم دپاره رحمت لېږلی رحمت چاته ویلی کیږي دوستانو رحمت مهربانی ته وی د رحمت معنا د مهربانی د رحمت معنا د شفقت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رب کریم وی ته ما د دې ټول عالم دپاره مهربانی لېږلی او دې ټول عالم دپاره ما ته شفقت لېږلی مفسرین کرامو لیکلی دي
د علماو د خولې نه خو ساده ترجمه موږ او تاسو اورو چې نبی علیه السلام ته رب کریم وایي چې ما ټول عالم لره رحمت لیږلی خو لیکن دا وړه ستاینه د نبی علیه السلام نه ده دومره عظیمه ستاینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم رب کریم کوي په داسې انداز کې که قرآن کریم موږ او تاسو وګورو نو رب کریم د خپل ځان نه چې تعبیر کوي تعبیر په رب العالمین سره کوي او د نبی علیه السلام نه چې تعبیر کوي نو په رحمت للعالمین سره کوي الله تعالی رب العالمین دی نبی علیہ السلام رحمت للعالمین دی الله تعالی د ټول کائناتو تربیت او روزنه کړي نبی علیہ السلام الله تعالی د دې کل کائناتو د پاره رحمت او شفقت را لېږلی وه خو په کوم انداز دویمه مدح علما کرام لیکي یو خدا مدح رب کریم د حصر په انداز کې کړي بیا د حصر سره سره الله تعالی د نبی علیہ السلام نه تعبیر په رحمت سره کوي مفسرین کرام لیکي رحمت خو مهربانۍ ته وایي رحمت مصدر دی معنا مصدری د مهربانی او نبی علیہ السلام خو مهربانی نه وه نبی علیہ السلام د مهربانی والا پیغمبر و نبی علیہ السلام هغه څوک چې په چا کې مهربانی پرته وه نبی علیہ السلام هغه څوک چې په چا کې شفقت پروت و الله تعالی نبی علیہ السلام ته مهربانی والا پیغمبر نه وای بلکې دا ورته وای عین مهربانی ورته وای ما ته دې دنیا ته رحمت لیږلی شفقت او مهرباني مې لیږلې لامل او وجه څه شی ده علما کرام لیکي الله تعالی د نبی علیہ السلام نه تعبیر په دې نه کوي چې ته د رحمت والا پیغمبر یې بلکې تعبیر ته په دې کوي چې ته عین رحمت یې مبالغه ده په داسې انداز کې وایي په نبی علیہ السلام کې دا د رحمت او د شفقت او مهربانۍ دا خوی دومره پروت او دومره پکې غالب و چې عین رب کریم د ده مبارک نه تعبیر په مهربانۍ سره کړی دی سبحان الله کنه مهربانۍ والا پیغمبرو عین مهرباني ورته وایي دا صفت پکې په اتمې طریقې پروت و دا صفت پکې په اکملي طریقې پروت و لکه یو موږ او تاسې وایو یو سړی دی زړور نو دا زړور انسان ته خلک زړور وایي ځکه په هغې کې صفت د شجاعت او د زړورتوب پروت وي خو کله دا د زړورتوب صفت په یو انسان کې دومره زیات وي او دومره پکې غالب وي چې د هغې ځای نه رامخامخ شي او د چا پې سترګې پرېوځي نو خلک داسې نه وایي چې هلکه شجاع انسان راغی بلکې خلک وایي شجاعت راغی زړورتیا راغله نو دا د زړورتیا تعبیر تی ولې کوي دا سړی خو زړورتیا نه ده دا سړی زړور سړی دی تعبیر تی خلک په زړورتیا سره ځکه کوي وایي دا د زړورتیا صفت په ده کې دومره په اتمې طریقې باندې پروت وي چې خلک د ده نه تعبیر داسې کوي چې دی هوبهو زړورتیا ده دی هوبهو شجاعت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا د رحمت او د مهربانۍ شفقت دومره په اتمې طریقې سره پروت و چې الله تعالی ترې نه تعبیر عین په رحمت سره کړی یو دوه نمونې درته وایم بیا بس کوم محبوب څنګه رحمت و معزز سامعینو عالم ډیر انواع لري د هر یوې نوع لاندې بیا د عالم ډیر افراد پراته دي په مجموع طور باندې چې نبی علیہ السلام رحمت د دې ټول عالم د پاره بیا د انسانانو د پاره په انسانانو کې مؤمنان هم دي په انسانانو کې کافر هم دي نبی علیہ السلام مؤمن تم رحمت دی نبی علیہ السلام کافر تم رحمت دی د رحمت آثار یې څه تاسو د علماو نه اورېدلي امام بخاري واقعه ذکر کړې نور علما هم ذکر کوي نبی علیہ السلام نه ورځ عایشه رضی الله عنها پوښتنه کوي یا رسول الله د احد ډیره سخته ورځ وه تاسو باندې په ژوند او زندگی کې د احد د ورځې نه کومه بله ډیره سخته ورځ راغلې احد واقعا ډیره سخته ورځ وه صحابه کرام شهیدان پراته و محبوب مبارک غاښونه شهیدان وه رخسار مبارک زخمی و تر مبارک شهید و حضرت حمزه رضی الله عنه محبوب په ډیر غمجن یو عجیبه خطبه صحابو ته لوستلې ای صحابو مکیوالو ډیر ظلم او زیاتی ما سره کړی زه د خپل کلي نه راویستلی یم نن د خلکو شهیدان پراته دي خپل خپلوان رشته دار او اقارب ته نه راغونډ دي اما مکیوالو دومره زیاتی ما سره کړی زما تره شهید دی او زما اقارب نن نشته چې ما سره غمرازي وکړي بیا امت ته وایي زما امتیانو که زما امت ته آینده فتنه نه جوړېدلی ما به خپل تره نه وی دفن کړی
د قیامت د ورځې پورې به یې تنه په مخ د مځکه باندې پرته وی چې زما دا امتیان راغلي وی او دوی ته دا انداز لګېدلی وی چې نبی علیه السلام خپل تره په دین اسلام په کوم انداز قربان کړی دی. دا ډېر عجیب د درد کلماتو محبوب ویلي په دغه موقع باندې. مقصود یې پکې شکایت نه و. حمزه رضی الله عنه د نبی علیه السلام تره او الحمدلله زه دې ملګرو ته وایم محبوب نمونه کې امت ته تر پرېښوده چې خپل د خاندان تره مې په داسې انداز کې قربان کړی چې سینه مبارکه یې سیرلې شوې وه، شونډې مبارکې یې کټ شوې وې، غوږونه مبارکې کټ شوي وه او نبي علیه السلام چې د ده دې تنې ته وکتلې دومره بې انتها پې غمجن شه امت ته وایي چې بطور نمونه به مې پرېښی وی. ای دوستانو داسې د یو عظیم شان پیغمبر دی. دغسې نمونې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مبارک په قربان شه. الحمدلله محبوب ته رب کریم دومره فدایان او عاشقان ورکړي چې هغه نمونې نن موږ او تاسو په خپلو سترګو لیدلې دي. که هغه دور د صحابه مو نه لیدلی اوس مو لیدلي مو لیدل د تیر انقلاب کې ممکن سپین ږیرو به مو مخکې هم لیدلي په دې تیر انقلاب کې مو ډېر داسې شهیدان ولیدل چې د چا یو وخت په پیدا شوه. ډېر شهیدان مو ولیدل چې د چا د وجود غاښونه پیدا شوي او نورې تنې ورکې دي. ډېر شهیدان مو ولیدل چې د چا تنها سرونه پیدا شوي. ډېر مو ولیدل چې معمولی ټوکړې د غوښې خلکو پیدا کړي دي. دا هغه نمونه د قربانۍ وه چې د امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینه او محبت کې ورکړې ځان ته موضوع ده. نو سخته ورځ وه د احد. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي نبي علیه السلام ته وایي د دې نه هم بله کومه سخته ورځ در باندې راغلې؟ محبوب ورته وایي ای عایشې او کومه ورځ وه؟ یاره دا مبارک ورته وایي عایشې کله چې طایف ته لاړم مکېوالو تنګ کړم، پیغام راته نه اورېد، خبرې راته نه منله، قسمه قسم فلانونه زما په خلاف برابرول. لاړم طایف ته په دې فکر او اساس چې د طایف د خلکو سره مې رشته لرودله. پیغام د رب کریم د یووالي مې ورته واورو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په ځای د دې چې د طایف خلکو مې پیغام ته لبیک ویلی وی بیرته انکار یې وکړه. ماشومان یې راپسې کړل، چغې وهلې، په کاڼو باندې مبارک وویشته. ان تر دې مبارک فرمایي چې بېهوشه یو وخت یو ځای کې راپرېوتلم وایي چې کله مې وکتل هوش کې راغلم ګورم سر ته مې یوه فرښته ولاړه ده او راته وایي چې السلام علیک یا رسول الله. د الله نبي په تا دې سلام وي. زه ملک الجبال یم، د غرونو د دنیا د غرونو ټول واک او انچارج زما لاس کې دی. رب کریم رالیږلی یم چې لاړ شه محمد عربي صلی الله علیه وسلم باندې سلام ووایه او د سلام نه بعد ورته ووایه محبوبه نن چې کومه صحنه تېره شوه دا صحنه مونږ لیدلې، کوم ظلم چې د طایف خلکو تا سره وکړه هغه صحنه موږ مشاهده کړې. یا رسول الله که ستا خوښه وي چې د طایف په خلکو باندې دې دا دواړه غرونه سره را یو ځای کړی شي او دوی دې په منځ کې هلاک کړی شي نو ته امر کوه، ستا امر به پوره کولی کېږي. که ستا خوښه وي چې د طایف په خلکو باندې دا غرونه را یو ځای کړم او دوی دې په منځ کې هلاک او تباه شي ته امر کوه، ستا امر به منلی کېږي. عجیب رحمت و، عجیب شفقت و. فرښتې ته وایي ای فرښتې هېڅکله هم د طایف د خلکو تعذیب نه غواړم، هېڅکله د دوی هلاکت نه غواړم. خیر که نن یې ما سره ظلم او زیاتی کړی دی او زه یې په وینو باندې رنګ کړی یم، هلاکت یې ځکه نه غواړم که دوی بدبخته دي الله تعالی به د دوی په اولاد کې داسې څوک پیدا کړي چې دا کلمه به ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. څومره د شفقت او د مهربانۍ نه ډک پیغمبرو، په وینو کې رنګ ولاړ، د خلکو هلاکت نه غواړي، واک شته ورسره خلک نه هلاکوي. وجه څه وه؟ د مبارک کې هغه ماده د شفقت او د نرمۍ پرته وه. د انسانانو دپاره رحمت و، نارینه او زنانو دپاره رحمت و. د محبوب د خپل د کور ژوند که موږ او تاسې وګورو چې د مبارک د خپلو بیبیانو سره کم ژوند تېر کړی یقینا دا به ته ووایي چې نبي علیه السلام عجیبه رحمت رب کریم دنیا ته رالیږلی. یوه نمونه درته ووایم، موږ تاسو هر څوک ودونه لري، هر څوک بیبیانې لري. د بیبي خبره یا د بیبي
هغه زبان درازي د خپل خاوند سره دا هېڅکله هم که څومره کمزوری خاوند وي دا نشي برداشت کولی. یو ورځ د ورځو نه احادیثو کې راځي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغی، اجازت یې طلب که یا رسول الله اجازت شته چې زه کور ته دننه درشم، اجازت میلاو شه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دننه کور ته ورځي ګوري چې عایشه رضی الله عنها د نبی علیه السلام سره لګیا ده په خبرو کې او دا آواز د نبی علیه السلام د آواز د پاسه اوچت دی. ښځه او خاوندو نو په دې باب کې هم لږ توسع وي او فراخي وي پکې، خو ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دا صحنه ولیدله نو هېڅ برداشت یې نه کړی شوه، بې اختیاره یې رامنډه کړل. د عایشې رضی الله عنها په لور باندې لورې وه، اراده یې د دې ده چې د خپله لور ووهي چې د نبي علیه السلام د آواز د پاسه خپل آواز ولې اوچتوي. نبی علیه السلام راغی د دواړو ترمنځ حایل شه، عایشه رضی الله عنها یې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه بچ کړه، وهلو ته یې پرې نه ښودله، سره د دې چې لانجه د مبارک سره وه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ودرېده، دا صحنه نوره برداشت نه کړی شوه، د کوره ووته واپس لاړه. چې کله لاړ د محبوب شفقت او د محبوب مهربانۍ ته ګوره. عایشې رضی الله عنها ته وایي ای عایشې څنګه مې وینې، ته وګوره د هغې سړي د وهلو نه مې څنګه بچ کړې، نو مې نه یادوي ورته، تعبیر ترې نه په رجل سره کوي. ای عایشې د هغې سړي د وهلو نه مې څنګه بچ کړې، ګوره وهلې ما یې وهلو ته پرې نه ښودلې. ورځ تېره شوله، یو ورځ د ورځو نه لږه موده بعد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دوباره راغی، ګوري چې عایشې رضی الله عنها او نبي علیه السلام سره صلح کړې وه، تعلق سره برابر و. دوباره بیا دروازه ټک ټک کړله، کله چې دی مبارک ننوته ګوري دوی دواړه سره په ښایسته انداز کې لګیا دي، خبرې کوي، د محبت او د مینې خبرې کوي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه محبوب ته وایي یا رسول الله یو دوران داسې و چې ستاسو دواړو سره اختلاف و، هغه وخت کې مو ما لره اجازت راکړه او زه مو په خپل مجلس کې را دننه کړم، نو اوس چې د دواړو صلح ده اوس مې هم په دې مجلس کې را دننه کوي او اجازت راته راکړي چې تاسو سره د کینم. محبوب ورته درې کرتې وایي ابوبکره تا ته اجازت دی زموږ مجلس ته راننوځه. معزز سامعینو ته فکر کوه عایشه رضی الله عنها د محبوب بیبي ده، د نبی علیه السلام سره خبرې راځي، پلار یې نه برداشت کوي، د وهلو اراده یې کوي، اما شفقت د محبوب دومره بې انتها ډېر دی، دومره بې انتها چې خپل پلار د خپلې لور وهلو ته نه پرېږدي. تاسو اورېدلي عامو بیبیانو نه یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه شو، مطالبت یې کوي موږ ته په خوراک کې وسعت او فراخي راوله. د ترمذي حدیث دی، نبی علیه السلام د بیبیانو نه مرور شه پاس بالخانې ته وخوت. دا د شفقت آثارو داسې نه کوي محبوب چې ډانګ راواخلي چې تاسو زما نه څه شی غواړئ، داسې نه کوي محبوب چې وی رټي بدې ردې ورته وایي، پلار ته یې کنځلې وکړي، دوی ته کنځلې وکړي، نه مبارک لاړه پاس بالخانه کې ناست دی او طبیعت مبارک یې ملال دی، خفه دی، بیبیانو سره ناسته نه کوي. تقریبا مورخینو لیکلي حدیث مبارک کې راځي یوه میاشت رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه و د بیبیانو نه، یوه میاشت. آخر ورځو کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی، نبی علیہ السلام پاس بالخانه کې ناست دی، ټک ټک کې اجازت غواړي، یا رسول الله ابوبکر اجازت غواړي درشي، اجازت میلاو شي. عمر رضی الله عنه راغی، اجازت غواړي د الله نبی درشم، اجازت میلاو شه. خو چې کله دی مبارک راننوته عمر رضی الله عنه د نبی علیہ السلام د حالت ته چې مې وکتل طبیعت یې خفه ونو او عجیبه واقعه دا بیانوي، و یو بستره د رسول الله صلی الله علیه وسلم وه چې دی مبارک ور باندې تشریف فرما او آرام یې کو او په هغې بستره کې هم دننه د مالوچ په ځای باندې د کجورې پاڼې پرتې وې. سبحان الله. او د کوټې کې چې مې وکتل نور خو یې د خوراک څښاک څه شی نه ښکاره کېدل، وایي د کوټې په یو کونج کې مې دوه بنۍ ولیدلې، پخوا به خلکو د څرمنې نه جوړولې، وایي دا پاس په کوټه کې ځوړندې وې او د محبوب د عاجزانه ژوند ته مې وکتلې او بیا مې د مبارک د خفګان ته وکتلې. نو بس هېڅ مې برداشت نه کوم. عمر رضی الله عنه ما ځان سره ویل چې راځه نن نبي علیه السلام ته داسې یو خبر وکړم چې دی مبارک ته خوشحاله شي، مسکی شي ورباندې. یو روایت کې راځي نبي علیه السلام ته مې مخ راته وکړې د الله نبي وایي دا موږ مهاجر صحابه چې وو موږ په خپلو ښځو باندې زورور وو، ښځو به راته خبرې هم نه را واپس کولې، موږ چې به څه شی وویل هغوی به را سره منل. او دا د مدینې منورې انصار چې دي
وی دوی باندې لږ ښځې زورورې وي ښځو به جوابونه ورته ورګرځول خبرې مور سره تیزې کوي وی زموږ زنانه زموږ تابع وې موږ پې زورورو وی موږ چې کله مدینې منورې ته راغلو او دا زموږ زنانه د انصارو د زنانو سره کېناستې پاڅېدلې نو اوس وی د هغې ناستې د وجې نه دا زموږ زنانه هم موږ ته خبرې راګرځوي کنې مخکې داسې نه وې او ورته وی د الله نبي خفه کېږه ما تنها ستا دا حال نه دی وی که چېرته تا زه لیدلی وی ځان ورته وی او د خپلې بیبي کنیت ورته ذکر کوي وی دغسې زم په کور کې وم ما نه خپلې بیبي مطالبې کولې همدغه شان چې دا شی پکار دی او دا شی پکار دی وی د الله نبي که هغه صحنه تا لیدلې وی ډېره عجیبه صحنه وه څنګه صحنه ورته ذکر کوي حدیث مبارک کې راځي مبارک دا لاس داسې راته وکړه وی دا خپله بیبي مې ونیوله او دا سټ مې داسې راته وکړه ورته چې آینده دپاره دا مطالبې زما نه ونه کړي څنګه چې مبارک دا لاس راته وی نبي علیه السلام دې صحنې ته وکتلې محبوب مسکی شو په خندا شو صحابه کرامو ته یې کوزیږو خبره ختمه یا رسول الله د یوې میاشتې قسم دې کړی وه او نه هیڅ ورځې تېرې دي یوه ورځ پکې پاتې ده نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وایي صحابو میاشت همیشه دپاره د 150 ورځو نه وي کله میاشت د 9 ورځ وي دا د کومې میاشتې قسم چې ما کړی دا د 9 ورځو ده محبوب د کوبالخانې نه راکوزېږي لاندې خپلو بیبیانو ته معزز سامعینو ته فکر کوه دا هغه آثار د شفقت او د رحمت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په د خپل امت باندې چې رب کریم څه عجیب رحمت پکې ایښی وه که نور واقعات موږ او تاسې وګورو ډېر عجیب دي د یوه خبر درته کوم ته به وایي انسانان خو عقل لري انسانان شعور لري انسانان پوهه لري د نبي علیه السلام د رحمت هغه آثار هغه پیژندل او یا نبي علیه السلام ورسره ښه تعامل کو معزز سامعینو الله تعالی نبي علیه السلام ته تنها دا نه وایي چې ته انسانانو ته رحمت بلکې د عالم رحمت ګڼي او په عالم کې حیوانات هم راځي یوه خبر درته کوم جلال الدین سیوطي رحمه الله خصائص الکبرا کې لیکلي و یو یهودي و دغه یهودي په باغ کې د کجورې باغ و او فصل یې پوخ شوی و په دې باغ کې یو اوښ و هغه لیونی شوی و نو څوک چې به د باغ دروازې ته لاړل چې ننوځو د خپل باغ نه میوه راوشکو دا اوښ که به په هر ځای کې وه په منډه منډه به راغی هېڅوک به یې د باغ ته ننوتو ته نه پرېښودل یو تاریخ کې مې کتل وې خپلو کې راغونډ شول مشوره کوي څه وکړو وی راځئ د دې علاج خو موږ سره نشته لاړ به شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه ته به ووایو چې زموږ په باغ کې اوښ لیونی شوی وی که نبي علیه السلام راغی او زموږ د اوښ علاج یې وکړه هم زموږ ګټه ده ولې د باغ نه به میوه واخلو او که دا اوښ لیونی دی او نبي علیه السلام ته تکلیف ورسوه نو هم زموږ ګټه ده ځکه هغه هم دښمن دی داسې بدنیته خلکو یهود راغلل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي د الله نبي په باغ کې مو اوښ لیونی شوی که تاسو موږ سره راشئ نبي علیه السلام بلا تأمله پاڅېده مبارک روان شه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته یا رسول الله چېرته ځئ سړی هم یهودي دی اوښ هم لیونی دی او ته روان یې د یهودي په دعوت باندې باغ ته ورځې نبي علیه السلام ورته ابوبکر راځه کله چې مبارک لاړ دروازې څنګ ته ورسېد یهودي د باغ دروازه خلاصه کړه اوښ د باغ په لورې حصه کې ولاړ وه خو چې کله په رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې پرېوتلې د هماغې ځای نه په منډه منډه باندې دا لیونی اوښ راغی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قدمونو مبارکو کې خپل سر کېښوده صحابي مبارک ورته وي د الله نبي اوښ در سره داسې معامله وکړه ګویا کې تاسو دا اوښ پیژني چې ته د الله تعالی نبي او د الله تعالی پیغمبر یې نبي علیه السلام ورته وایي او د دنیا چې څومره کائنات دی دا ټول ما پیژني چې زه د الله تعالی برحق نبي یم ما سوا د دوو سرکشو طبقو نه چې یوه سرکشه طبقه د انسانانو ده او یوه سرکشه طبقه د پیریانو ده دوی زما نبوت او پیغمبري نه مني کنې د دنیا دا ټول عالم زما نبوت او پیغمبري پیژني اوچتیږه وه اوچتیږه نبي علیه السلام وروستو صحابو ته حالت ذکر کړی یو صحابي مبارک پوښتنه کوي د الله نبي خپل نبوت او پیغمبري څنګه درته معلومه شوه محبوب ورته وایي یوه نښه به درته ووایم وایي کله چې زه د حلیمې سعدي رضی الله عنها په کور کې وم خپلو ماشومانو رضایي وروڼو سره به کله دشتې بیابان ته ووتلم نبي علیه السلام فرمایي وایي فما مررت بشجر ولا حجر محبوب فرمایي په یوه تیږه نه یم تېر شوی په یوه اونه باندې نه یم تېر شوی خو که هغه ونې او تیږې به زه ولیدلم نو لرې نه به یې ما ته ویل چې السلام علیک یا رسول الله
السلام علیک یا رسول الله. محبوب واقعه بیانوي. صحابي مبارک ته فرمایي ای صحابي کمې تیږې چې را باندې سلام اچولی دی هغه تیږه اوس هم زه پېژنم چې دې پلانۍ تیږې په ما سلام اچو دې پلانۍ تیږې په ما سلام اچو نو ته به وایي هغې پې سلام اچو. صحابي مبارک راتاو شي یا رسول الله اوښ دی حیوان دی تاسو ته یې سجده وکړله نو د دې اوښ نه خو موږ په سجدې کولو ډېر حقدار یو ځکه موږ انسانان یو دی حیوان دی راغې سجده یې درته وکړه موږ د ده نه ډېر حقدار یو چې تا ته سجده وکړو خو سجده د عبادت نه صحابو عبادت او صحابو توحید او شرک پیژنده. علماء کرام لیکي مطالبه د سجدې د تعظیم یې ترې وکړه د الله نبي دی نه بعد به موږ د تعظیم سجدې درته کوو لکه څنګه چې اوښ درته سجده وکړله. محبوب صحابي مبارک ته فرمایي لو كنت آمرا احدا ای صحابي که چېرته ما یو تن ته امر کولی ان یسجد لاحد چې یو تن د بل تن ته سجده وکړي لامرت المرأة ان تسجد لزوجها ما به ښځې ته ویلي وی چې ته خپل خاوند ته سجده کوه یعنې د خاوند دومره حقوق دي په ښځه باندې چې ما به ښځې ته امر کړی وی چې ته سجده د تعظیم خپل خاوند ته کوه خو زما په امت کې زما په شریعت کې سجده د تعظیم منع ده او حرامه ده نو ځکه زه تاسو ته امر په سجدې کولو باندې نه کوم. د نبي علیه السلام په شریعت کې د هغې سجدې د تعظیم په ځای باندې علامه آلوسي رحمت الله علیه علامه قرطبي رحمت الله علیه او نور علماو لیکلي دي چې په پخوانو امتونو کې یو چا چې به د چا تعظیم کو سجده د تعظیم به ورته کوله او د نبي علیه السلام په شریعت کې د هغې سجدې د تعظیم په ځای باندې لاس کولول دي. سبحان الله. دا تاسې کشرانو سالکانو ورونو ته وایم مشرانو ته نه یوه افوا چونکې هغه فارسی کې متل دی وایي خوی بد بانه بسیار کله چې د چا خوی بد وي نو بانې هم ځان ته ډېرې جوړوي او بانې هم خبرو ته ډېرې جوړوي. هغه کسان چې په زړونو کې د الله تعالی د اولیاو او د دوستانو عظمت او شان او شوکت او دبدبه هغه نشي تسلیمولی نو بیا مختلفې بانې کوي. یوه بانې څه شی وایي لکه د دې پیرانو د اولیاو څنګ ته مه ځئ ولې وایي ځکه دوی ته دا خپل مریدان سجدې لګوي څه چل کوي وایي دا لاس کولول خو سر ټیټول دي او سر ټیټول خو سجده ده او سجده خو ما سوا د خدای تعالی نه بل چاته دا ناروا ده نو لهذا لاس کولول چې دی دا ناروا دي دا خبرې کوي د کشرانو ته او کشران په دې خبرو باندې دوکه کوي. معزز سامعینو دا خبر مې واورئ آینده دپاره مو څوک دوکه نه کړي ورباندې ګر چې تاسو ته ما اوس وویل چې دا زمونږ او ستاسو نسبت او د علینو طریقه دا د یو محبت باب دی دې کې د نور چا خبرې نه ځایږي او نه یې موږ منو خو به هر تقدیر چې چاته پې قناعت ورکوئ دا ځان سره یاد کړي دوستانو زمونږ او ستاسو په شریعت کې یو تنها سر ټیټول دي تنها انحنا ده بغیر د لاس کولولو نه. یو څوک چا سره ستړي مشي کوي لاس نه ښکلوي یو سر ورته ټیټوي یو څوک د چا سره ستړي مشي کوي لاس هم ورسره نه میلاوئ لورې نه ولاړ دی ورته او دی په مخه راغی او داسې ورته سر ټیټ که زمونږ او ستاسو په شریعت کې دغسې انحنا حرامه ده. صحابي مبارک پوښتنه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یا رسول الله مونږ بعضې نورو ته ټیټېدی شو نبي علیه السلام ورته جواب ورکوي نه زما په شریعت کې ټیټېدل منع دي چاته به ټیټېږي نه یو طرف ته دا روایت موجود دی او یو طرف ته که وګورو نبي علیه السلام د ټیټېدو نه منع کوي او بل طرف ته که احادیث مطالعه کړو د نبي علیه السلام لاسونه صحابه کرامو ښکل کړي د نبي علیه السلام خپې مبارکې صحابه کرامو ښکل کړي صحابه کرامو په خپلو کې د یو بل لاسونه ښکل کړي تابعینو د صحابه کرامو لاسونه ښکل کړي تابعینو خپله کې د یو بل لاسونه ښکل کړي او زمونږ او ستاسو ټولو فقهاو دا خبره لیکلې ده چې لا بأس بتقبیل ید العالم المتورع که یو متورع عالم وي د خدای نه ډارېدونکی عالم وي نیکعمله انسان وي وایي که څوک د هغه لاسونه تبرکن او ادبا ښکلوي نو په دې کې هېڅ بدیت نشته دی. نو که زمونږ او ستاسې فقهاو عبارتونو ته وګورو یو طرف ته راته وایي چې لاس ښکلول پروا نه کوي او بل طرف ته بیا حدیث کې راغلي دي چې ټیټېدل زما په شریعت کې منع دي. د دواړو تطبیق څنګه کوي صحابو د نبي علیه السلام لاسونه ښکل کړي طبعا به ټیټ شوي ورته خپې مبارکې ښکل کړي طبعا به ټیټ شوي ورته. هغه څوک چې فهم نه لري یو ملا یې وخت کې ما ته ټلیفون کړی اوږدې خبرې وکړلې چې لاس ښکلول ناروا دي فلان و فلان ولې انحنا ناروا ده ما ورته ویل د نبي علیه السلام لاسونه صحابه کرامو ښکل کړي شریعت کې د لاس ښکلول ثابت دی وایي که بیا هم وایي نن سبا یو څوک رالګېږي د چا لاس ښکلوي نو په کار دا ده چې د لاس ښکلولو کې دا د چا چې لاس ښکلېږي دی ورته لاس اوچت کړي چې دی ورته سر ټیټ نه کړي ټیټېدل د سر دا وایي زموږ په شریعت کې منع دي. نو ما ورته ویل و بدبخته لاس خو به ښکل کړي
یو بچی د مور و پلار خپې شفقتا ښکلوي، یو مرید د خپل شیخ خپې شفقتا ښکلوي، یو شاګرد د خپل استاد خپې ښکلوي. نو لاس خو به اوچت کړي ورته، خو که یو سړی ادبن د خپل شیخ او مرشد خپې ښکلوي نو خپو سره څه چل کوي؟ قصد د دې دی چې ادب کومه نو خپې خو اوچتېږي نه، او که اوچتې نو عین بې ادبي ده. او سره د دې نه چې صحابه کرامو د نبي علیه السلام خپې مبارکې ښکل کړي دې سره څه چل کوي؟ نو بس موبایل ایسته کټ کرا باندې. دا واورئ دوستانو، زمونږ او ستاسو په شریعت کې یو تنها ټیټېدل دي او یو ټیټېدل دي د لاس ښکلولو دپاره، یو ټیټېدل دي د خپو ښکلولو دپاره. تنها ټیټېدل دا زمونږ او ستاسو په شریعت کې منع دي، او د لاس او د خپو دپاره ټیټېدل دا جایز دي. ولې؟ ځکه دلته مقصود ټیټېدل نه وي، دې ځای کې مقصود لاس او خپې ښکلول وي، او دا ټیټېدل د هغې په ضمن کې هسې راځي. او که ته خارج کې نمونه شته، یو سړي نه بوټ په ځمکه پرېوت ورپسې ټیټېږي که نه ټیټېږي؟ د لاس ښکلولو نه بوټ راخیستلو ته ډېر ټیټېږي چې ځمکې نه راخلي. ته به ورته وایي چې دا چا د ځمکې نه یو شی راواخیسته او دومره ورته ټیټ شه نو دا سړی مشرک شه. یو سړی وړوکی ماشوم بچی لري او سهار د کوره راوځي او دا بچی لاندې ولاړ وي او دی ورته ور ټیټ شي، دا بچی په یو طرف او بل طرف مخ باندې ښکل کړي، کامله انحنا ورته کوي. ورته وایي چې دا سړی مشرک شه؟ نه، شرک نشته. تنها ټیټېدل زمونږ او ستاسو په شریعت کې ناروا، ټیټېدل د لاسو د خپو دپاره دا چونکې مقصود به ذات دی نه، زمونږ او ستاسو ټولو فقهاو لیکلي دي دا روا دي. یوه زمونږ او ستاسو په شریعت کې سجده د تعظیم ده، یو د عبادت سجدې وي. عبادت سجده په ټولو دینونو کې ناروا وه، په هر دین کې شرک ده، په هېڅ یو دین کې جایز نه وه. یوه سجده د تعظیم وه چې یو څوک د چا سجده کوي نیت عبادت نه دی او د دې کس قدر کوي. علماو لیکلي چې دغه سجده د تعظیم د مخکنو امتونو دپاره روا وه. ولې آدم علیه السلام ته ملایکو سجده کړې وه، یوسف علیه السلام ته ورونو سجده کړې وه، وخروا له سجدا. او زمونږ او ستاسو په شریعت کې سجده د تعظیم ناروا ده، حرامه ده، منسوخه ده. دا سجده به نه کېږي. د هغې په ځای باندې څه شی دي؟ لاس او خپې ښکلول. بهر تقدیر معزز سامعینو، دغسې بهترین پیغمبر رب کریم موږ او تاسو ته الله تعالی راکړی چې د ټول عالم دپاره رحمت ګرځولی او بیا د دغې بهترین پیغمبر امتیان ګرځولي. الله تعالی دې د دغې عظیم نعمت د شکر د ادا کولو توفیق موږ او تاسو ټولو ته نصیب کړي. مشران صاحبان ناست دي، وزیر صاحب مبارک ناست دی، د دې په حضور کې رانه زیادت نقصان شوی وي، د هغې عفو غواړم.